د طالبانو لخوا کابل ته د ملا فضل الرحمن د سفر بلنې غبرګونونه پارولي دي. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. یو شمېر سیاسونو د چارو شنونکو او د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو د طالبانو حکومت په دې کار غبرګون ښودلی چې کابل ته یې د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ته د سفر بلنه ورکړې. وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ته بلنه ورکړه چې کابل ته سفر وکړي، دا عمل د یو شمېر سیاسونو د چارو شنونکو او د ټولنیزو رسنیو د کارکوونکو له غبرګون سره مخ شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل ازادي راډیو سره خبرو کې پرته له دې چې سند وړاندې کړي وویل مولانا فضل الرحمن له مخکې جمهوري نظام به د پلمه چې ګڼې د طالبانو مشران د سولې خبرو ته راولي میلیونونه ډالر ترلاسه کول او شاید اوس یې د ورته کار لپاره له پاکستاني استخباراتو پیسې اخیستې وي. هغه ویل یوې ډلې چې فکر یې کاوه د طالبانو له ځینو مشرانو سره یې جلا لار پیدا کولی شي، له همدې امله ملا فضل الرحمن او نورو ته ولاړل. دوی فکر کاوه چې د پیسو په وسیله کولی شي د طالبانو یو شمېر مشران دې ته چمتو کړي چې د سولې یو خپلواک بحث له افغان حکومت سره پیل کړي. له بده مرغه داسې مسایل وو. جمعیت علما اسلام ګوند تر اوسه د نبیل د څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی. په ورته وخت کې د مخکني ولسي جرګې غړی کمال ناصر اصولي په خپله ایکس پاڼه لیکلي ملا فضل الرحمن او د هغه په څیر نور کسان د پنجاب د استخباراتو لخوا ګمارل شوي دي او کابل ته یې سفر د افغانانو لپاره ښه پیغام نه لري. په جنرال مبین مشهور د طالبانو یو پلوی او د دوی د حکومت یو مخکنی کارکوونکی هم په خپله ایکس پاڼه د ملا فضل الرحمن د سفر په اړه غبرګون ښودلی او لیکلي دعا کوي چې ملا فضل الرحمن کابل ته له سفر وړاندې شهید شي. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا دوی ته د کنټرول لاندې ملي تلویزیون ته د یکشنبې په ورځ ویلي چې د منفي تبلیغاتو مخنیوي او پاکستانیانو ته د واقعیت رسولو په خاطر ملا فضل الرحمن ته بلنه ورکول شوې چې کابل ته ورشي.